مثبت ژوند. سلام، مثبت ژوند خپرونې ته ښه راغلی. په ژوند کې د بدلون او بیا ځلې پیل شپږ لارې. د ذهن، روح او فزیکي ژوند پاکوالی له نوي کال وړاندې د کور د پاکوالي په معنا ده. له وجود څخه مو د ذکر شوو بې ګټې څیزونو پاکول د دې لامل کېږي څو یا یې په شمیر کې کمښت راشي او یا هم بیخي له منځه لاړ شي او له امله یې ژوند یوه نوي پړاو ته دننه کېږي. ذهن مو ډیری وخت د پرمختګ، د ځینو شیانو د پرېښودلو او د سقوط پر ځای د صعود په اړه فکر کوي. اړینه ده څو له الهي نعمتونو څخه د ګټې اخیستنې، د نویو اختراعاتو د کارولو او لمس کولو او د ژوند له نویو پړاوونو څخه د خوند اخیستلو په موخه له اوسني موقعیت څخه مخ په وړاندې حرکت وکړئ او په خلاصو لاسونو، زړورتیا او بې پروا توګه د ژوند په نوي پړاو ته دننه شئ. ډیر ځله داسې پیښ شوي چې په دا ډول موقعیتونو کې مو ځای نیولی وي، خو له بدمرغه د کایناتو له غوښتنې سره مو سم عمل نه دی کړی. له لوړ ځای څخه د ځان غورځولو په موخه په ټاکلي ځای په داسې حال کې چې د ځان غورځولو ټول اړین وسایل مو له ځان سره لرلي درېدلي یو. له همغې لوړې نقطې مو لاندې راکتلي، خو له بدمرغه د ځان غورځولو په برخه کې مو هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. ښایي د دغې نه اقدام لامل مو له راتلونکي موخې او یا هم له اوسني وضعیت څخه نه خبرتیا وي. موږ ډیر په سرتنبه، احساساتي او مغرورانه توګه د لاسته راوړنو او شتمنیو د تپې له پاسه ولاړ یو. دا ټول زموږ د ځان غوښتنې نښې دي، په داسې حال کې چې دا داسې یوه شتمني ده چې پرته له هغه ژوند کول خورا ستونزمن کار دی. خو که د کایناتو د قانون ځان تابع کړو، داسې ورځ هرومرو راتلونکې ده چې د ویښتیا لامل مو شي. پرېښود به ازمایو او پاکسازي به پیلوو. له پاکسازۍ وروسته به درملنه پیلېږي او بالاخره یو رښتیني ژوند ته دننه کېږو. د پاکسازۍ په موخه باید له نه ویلو ډډه وکړئ. هر څه چې ترسره کوئ ستاسو د شخصیت ښکارندویي کوي. که مو د کور نظم نه وي برابر، په دې معنا چې د ژوند چارې مو نامنظمې دي. که مو د کور د توکو دلۍ له زړو توکو ډکه شوې وي، په دې معنا چې په ژوند کې زاړه احساسات او زخمونه له ځان سره لیږدوئ. که مو په مالي مسایلو بسنه نه کوئ او د زرک په څیر مو په واوره کې دننه کړی وي، وړاندې له دې چې بانکي حسابونه مو پټ وساتئ، د خپل پرمختګ مخه مو نیولې. که مو د کلیزې ورځې دومره له مصروفیتونو ډکې دي چې آن له خپل ملګري سره مو د اړیکې ټینګولو په موخه په کافي ډول وخت په لاس کې نه لرئ، ښایي د اډرینال د غدې د درد په بیمارۍ اخته شئ. که تل اړین او د کور د بیا رغونې کارونه پرته له سرته رسولو تر شا پرېږدئ، په دې معنا چې تر ډېره له خپلو احساسي غوښتنو هم تېښته کوئ او له پامه یې غورځوئ. د هغه ویالې په څیر چې له یو عالم اشغالو ډکه وي او اوبه په ډېره ستونزه ترې تېرېږي. په پایله کې مو له احساساتو چې موخې ته پر لاره دي دومره لوی انبار جوړیږي چې پاکسازي بیا خورا ستونزمن کار دی. خپل شاوخوا چاپیریال ته مدیر شئ. پر خپلو ورځنیو عادتونو مو بیا کتنه وکړئ او له ځانه مو دا وپوښتئ چې کوم عادت مو د ژوند په کومه برخه کې 2 ځلې تکرار شوی. په دې وخت کې به دې ته چمتو اوسئ چې د ریسیټ بټنې ته زور ورکړئ او ژوند مو بیا ځلې له سره پیل کړئ. بدلون ښایي ویرونکی درته وایسي، خو له یاده مه باسئ چې مثبتې او غوره پیښې د سرحد ورهاخوا پرتې دي. که د تغییر لپاره آماده یئ، وړاندې له هر څه یو لړلارې دي چې یو ځل پرې کتنه کوو. لومړی، تیر وخت یې له ټولو اړخونو سره قبول کړئ. په دې معنا چې ټول هغه درسونه چې تر دې دمه مو ترلاسه کړي، ټول هغه نعمتونه چې ورڅخه برخمن یاست، ټول هغه دردونه چې تر دې دمه مو لیدلي او همداراز ټولې هغه کړنې چې له امله یې تر دې ځایه رسېدلي یاست پر ځان ومنئ. دویم، هغه څه چې ګټه نه در رسوي د قوي تصمیم په نیولو سره یې پرېږدئ. هغه څه چې نه غواړئ لیست یې کړئ او په ورځني ډول مو هر نامناسب عادت ته اور ورته کړئ. په دې سره به مو ټول نامناسبو عادتونو ته اور ورته کړی وي او ترې خلاص شوي به یاست. د اوږو اضافي بار به مو سپک شوی وي او د هغو تیلو پر ځای چې د ژوند د مخته وړلو د ماشین لپاره مو ترې کار اخیست، په روښانه څراغونو بدل شوي وي. دریم، پاکې کړئ او جلا ورکړئ. پر شتمنیو او توکو مو بیا کتنه وکړئ. له هغه څه چې له کاره لوېدلي او په درد نه خوري ځان خلاص کړئ. که له کوم شي کار نه اخلئ، له ځانه یې لرې کړئ. که مو پروژه د کار په نیمایي کې پاتې وي، د پای ته رسولو لپاره یې وخت ځانګړی کړئ او یا یې په ټوله کې له کاري لیست څخه لرې کړئ او په دې ډول مو پر ذهن کاري فشار کم کړئ. څلورم، د ټولو درکړل شویو نعمتونو په پار مو شکرانه ادا کړئ. د ښېګڼو سیمې ته دننه شئ او همالته ژوند غوره کړئ او د ژوند څخه مو غوره څارنه او ساتنه وکړئ. ژوند مو داسې ووینئ څرنګه مو چې زړه غواړي.
په ځیر ورته وګورئ، هغه لمس کړئ، ویې څکئ او احساس یې کړئ. د راتلونکي ژوند نقشه مو په ذهن کې رسم کړئ او هغه ته د لاسرسي په موخه مو ورځني فعالیتونه راهنمایي کړئ. 5. په یوه جمله کې مو راتلونکی خلاصه کړئ او دا چې له ژونده څه غواړئ ووایئ. هغه ولیکئ او مسؤلیت یې هم پر خپله غاړه واخلئ. په غوښتنو کې مو سپین سترګې اوسئ او شاتګ مه کوئ. هر څه که په زړورتیا وغواړئ هرومرو به ستاسو کیږي. 6. له یوه داسې شي سره په ورځني ډول د لیدلو قرارداد لاسلیک کړئ چې په لیدلو مو خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي. له نقشې سره سم مخته تګ او له یوې اندازې حوصلې کار اخیستل مو لامل کیږي څو ټول هغه څه چې غوښتنه مو یې درلوده لاسته راوړئ. تر ټولو اړین ټکی په ورځني ډول مراقبت او میډیټیشن دی. کوښښ وکړئ هره ورځ مو 5 تر 15 دقیقو مراقبه او میډیټیشن ته ځانګړې کړئ. سکوت مو ذهن ته ارامتیا وربخي او مرسته کوي څو په ساده ډول مو د ذهن د پاکسازۍ پروسه ترسره کړئ. په یاد ولرئ، داسې هیله ولرئ چې ګواکې تل تر تله ژوندي یاست او داسې ژوند وکړئ چې ګواکې نن مو د ژوند وروستی ورځ ده. په دې سره به د ژوند له هرې لحظې خوند اخلئ. اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا ښې چارې.